د میسنجر یا د فیسبوک اکټیو سټیټس چې دی هغه موږ څنګه بند کړو. اکثره کسان که تاسو لیدلی وي دوستانو هغه په میسنجر یا په فیسبوک کې آنلاین وي خو موږ او تاسو ته یې نه شو کوي ځکه چې هغه خپل په میسنجر کې اکټیو سټیټس چې دی هغه بند کړی وي. نو موږ تاسو هم کولی شو چې ډیره په اسانۍ سره او بغیر کوم اپلیکیشن اکټیو سټیټس چې دی هغه بند کړو. یو ډیره خوندوره یو ډیره اسانه طریقه ما نن تاسو ته په دې ویډیو کې راوړې ده. ویډیو تر پای وګورئ چې سر هم په خلاص شي او که په ویډیو کې کوم انفارمیشن د نور دوستان سره لازمي شیر کړئ. راځئ ځو د موبایل سکرین ته چې نوره طریقه یې هلته وګورو. کله چې تاسو خپل د موبایل سکرین ته رالاست نو تاسو ته د څه اپلیکیشن ضرورت نشته نو تاسو به سمپل راسئ خپل میسنجر ته. میسنجر ته چې تاسو کله رالاست تاسو چې کله میسنجر خلاص کړئ دلته کې تاسو ګورئ دوستانو چیټس لیکلی دی. پر دې باندې به تاسو کلیک کړئ. پر دې چې تاسو کلیک کړئ لږ لاندې که تاسو راسئ دلته کې اکټیو سټیټس لیکلی دی تاسو یې ګورئ راسره دوستانو. پر دې به تاسو کلیک کړئ. شو یور اکټیو سټیټس لیکلی دی دوستانو تاسو به سمپل پر دې کلیک کړئ. پر دې چې تاسو کلیک کړئ دلته کې تاسو ته وایي د 1 غنټې دپاره بندوئ د 8 غنټو دپاره بندوئ یا انلیمیټډ یې تاسو بندوئ. نو تاسو به سمپل پر دې باندې کلیک کړئ چې تاسو چیرې انلیمیټډ بندوئ. پر دې چې تاسو کلیک کړئ ستاسو د میسنجر دا اکټیو سټیټس چې دی هغه بند سو. اوس که تاسو هر ټایم آنلاین یا ستاسو ملګرو ته یا ستاسو په فامیل کې کم کس ده هغو ته به دا نه معلومیږي چې آیا زموږ د کور دا کس یا زموږ دا ملګري په میسنجر کې یا په فیسبوک کې آنلاین دی که نه دی. ډېره یو خوندوره او ډېره یو اسانه سمپل طریقه یې د لازمي په خپل موبایل کې وکړئ چې خوند ترې واخلئ او که په ویډیو کې کم انفارمیشن د نور دوستانو سره لازمي شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.